د 13 کالو خوبصورت جنۍ سره چې دنو مالک له اول زیاتیا وکړو بیا چې دنو د دنیا نه رخصت کړه. دا واقعه په کوم ځای کې راغله دا به سره هم شریک کوم. ټول به زما دا ویډیو ګوره که تاسو دا واقعه واورئ نو تاسو به هم په جړا باندې مجبوره کړي چې داسې قسمه ځناور هم په دنیا کې اوسېږي. داسې قسمه ځناور چې دنو دې ته انسان نشي ویلی ملګرو، ځکه چې دې چې کم زیاتی کړی دی که نه دا د خلکو د سوچ نه هم بهر دی ملګرو. د 13 کالو خوبصورت جنۍ چې ده د هغې نوم دی اقرا، او دا چې دا واقعه راغله ایبټ آباد حبیب الله کالونۍ کې. دا جنۍ چې دنو وخت دومره مجبوره کړه چې دا هغه ځای ته ورسېده که نه چې دا په کوم ځای کې نه وه پکار. داسې وه که نه چې د دې جنۍ پلار چې دی نو 12 سال مخکې د دنیا نه رخصت شوی و. د دې جنۍ او د دې مور چې دی نو دا به اوسېدلې، خو د دې جنۍ د ګټې وټې نور هېڅوک نه و. دا جنۍ چې دنو وخت دومره مجبوره کړه چې دا په یو کور کې چې دنو دې کار شروع کړو، او دوی چې کم مالک دی نو هغه چې دی نو هغه دا دې سره له اول زیاتیا وکړو او بیا چې دی نو دا د دنیا نه رخصت. پوسټ مارټم راپورټ چې دی نو د هغه نه پس چې دی نو دې جنۍ دپاره خلک راوتی دی اوس احتجاج کوي چې اقرا ته چې دی نو دې ته دې انصاف میلاو شي. د هغه نه پس ملګرو دا کس چې دی نو حبیب الله کالونۍ ایبټ آباد حبیب الله کالونۍ پولیس چې دی نو دا ګرفتار کړی دی او دا جیل ته هم وړی دی. په دې باندې مقدمه هم درج شوې ده او دا 7 ورځو دپاره د 7 ورځو جسماني ریمانډ لپاره جیل ته وړی دی ملګرو. او اوس چې دی نو په دې باندې یو کیس هم درج شوی دی، خو د ایبټ آباد کالونۍ چې کومه عوام دی نو هغه دا خبره کوي که نه چې دې له دومره زر جیل ته تلل نه و پکار. دې له یو سټرانګ کیس چې دی نو دا جوړول پکار و چې دا چې دی نو ټول عمر دپاره ختم کړي، د دنیا نه رخصت کړي. دا چې دی نو د حبیب الله کالونۍ چې کوم عوام دی کم خلک دی نو هغه دا خبره کوي، ځکه چې دی د یوې جنۍ سره له اول زیاتیا وکړو بیا چې دی نو د دنیا نه رخصت کړې ده. نو عوام چې دی نو اوس دا خبره کوي ملګرو. په دې باره کې تاسو څه وایاست؟ ډېر د افسوس مقام دی که نه چې داسې قسمه ځناور چې دی نو دا اوس هم په دې دنیا کې اوسېږي او اوس هم چې دی نو داسې قسمه کارونه کوي. د یوې ماشومې سره څوک داسې کار نشي کولی لکه دې چې ورسره کم وکړو. دې مالک ته چې دی نو اوس د پانسۍ سزا واورولی شي چې دا ډېره د پانسۍ ورکړلی شي چې بله ورځ چې نو یو بل کس چې دا نو داسې کار نه کوي ملګرو. د واقعه دومره شیر کوي چې ټولو پاکستان ته ورسي او دې له چې دی نو پاکستان حکومت سزا ورکړي او دا د دنیا نه رخصت کړي چې بله ورځ چې بل یو کس داسې نه راپاسي او داسې قسمه حرکتونه نه کوي.